د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ دې مهال لنډو خبرونو ته. نورالدین عزیزي د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته په یو رسمي سفر ولاړ. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته په یو رسمي سفر ولاړ چې د بهرنیو چارو وزارت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او د چارو اداري استازي هم ملتیا کوي. هغه ویلي چې دغه سفر موخه د سوداګرۍ ترانزیت او کډوالو پورې د اړوند ستونزو حل کول دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق هم نن سهار کابل ته راورسید څو د افغانستان او پاکستان د ګډې کمیټې په غونډه کې ګډون وکړي. د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه کې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ملي پراختیا ستراتیژي مسوده تایید شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه کې د ملي پراختیا ستراتیژي مسوده تایید شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې د ملي پراختیا ستراتیژي مسوده هغه جامع واحد او اوږدمهاله سند دی چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو ملي موخو د تعیین او ترلاسه کولو لپاره چمتو شوې ده. اقتصادي معاونیت زیاتوي د غونډه کې د خصوصي سکتور له لوري د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې د تیر پارک جوړولو او د غزنی ولایت په مرکز کې تر ځمکې لاندې د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحې هم تایید شوي دي. دغه راز اقتصادي کمیسیون مالیې وزارت ته دنده سپارلې څو د نورستان په منډور ولسوالۍ کې پر طبیعي حوض او دغه ولایت د نورګرام ولسوالۍ په کلګوش سیمه کې د برېښنا بندونو د امکان سنجۍ مطالعاتو ترسره کولو پروژې د 1404 مالي کال په بودیجه کې ونیسي. د افغانستان پانګوالو د ازبکستان د بهرنیو پانګوالو په نوملړ کې 5م مقام ترلاسه کړی. د افغانستان پانګوال د لومړي ځل لپاره د ازبکستان د بهرنیو شرکتونو د پانګونې له پلوه د 5 مخکښو هیوادونو په نوملړ کې شامل شول. لومړی ځای لا هم د چین پانګوالو دی، ورپسې د روسیې، ترکیې او قزاقستان کمپنۍ دي. د ازبکستان د ملي احصایې کمیټې د ریپورټ له مخې په ازبکستان کې د افغان پانګوالو 622 شرکتونه په بشپړه یا جزوي پانګونې ثبت شوي دي. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې په ازبکستان کې 15909 شرکتونه له بهرنۍ پانګې سره ثبت شوي دي چې 4031 پکې ګډ شرکتونه دي او 11908 د بهرنیو پانګوالو څانګې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې ښایي د کال تر پایه 10 سلنه افغانان د روغتیایي خدماتو بې برخې شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلینو ویلي چې دا هیواد د 45 میلیونو وګړو په لرلو له بهرنیو مرستو سره تړلی دی. د راپورونو له مخې د روان کال لومړیو د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته کابو 3 میلیونه وګړي د 340 روغتیایي مرکزونو له تړل کېدو وروسته روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي او 220 نور مرکزونه هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. وروسته له هغې چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې د منحلېدو او د روغتیا له نړیوال سازمانه له دغه هیواد د وتلو امر ورکړی د بشردوستانه مرستو د تامین وضعیت ناوړه شوی دی. ایران د افغانستان د ډبرو سکرو او نفتي کانونو د استخراج په برخه کې د همکارۍ چمتووالی ښودلی. د افغانستان په شمال زون کې د ایران سرقونسل د سرپول له والي مولوي محمد ظریف مصبر سره په کتنه کې د اقتصادي، فرهنګي، بنسټیزو او بشرپاله همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د ایران سرقونسل ویلي چې دغه هیواد چمتو دی د افغانستان په شمال کې د ډبرو سکرو او نفتو کانونو د استخراج او د درملو د تولید فابریکو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. امریکا له سوریې څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې. واینټ اسرائیلي رسنۍ ویلي امریکا د اسرائیلو ته ویلي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به له سوریې څخه د ځواکونو وتل پیل کړي. اسرائیل هم دې خبر ته په غبرګون کې خبرداری ورکړې چې دغه اقدام په سوریه کې د ترکیې نفوذ زیاتېدو سربیره د ستراتیژیکو شتمنیو لاسته راوړلو ته زمینه برابره کړي. بلخوا پینټاګون ویلي چې د پوځ د اړتیاو له مخې د ځواکونو ځای پر ځای کول یا بهر کول عادي خبره ده. امریکا په 13 دسمبر میاشت کې ویلي و چې شاوخوا 2000 سرتیري په سوریه کې میشته دي. یاد دې وي چې امریکا کې له ولسمشریزو ټاکنو وړاندې د ټرمپ ملاتړو هم له سوریې د ځواکونو پر وتلو ټینګار درلوده. بایډن د ټرمپ ادارې پر پالیسیو توندې نیوکې وکړې. د امریکا مخکني ولسمشر جو بایډن د خپلې ولسمشرۍ له پای ته رسېدو وروسته په لومړۍ وینا کې د ډونالډ ټرمپ ادارې پر پالیسیو توندې نیوکې کړې دي. بایډن پرون سه شنبه په شیکاګو کې د معلولینو د مدافع وکیلانو، سلاکارانو او استازو په کانفرنس کې د ټرمپ په مشرۍ د امریکا د اوسنۍ ادارې فعالیت ویجاړونکی بللی او خبرداری ورکړی چې د ټولنیز امنیت لپاره د ادارو بودیجې او بشري ځواک کمښت د میلیونونو امریکایانو ژوند ګواښي. جو بایډن د خپلو نیوکو په دوام د امریکا له اوسنۍ ادارې پوښتلي چې ولې دا شیان پیښیږي، ولې دا خلک اوس ټولنیز امنیت په نښه کوي.
احمد الشرع د یو پلاوي په مشرۍ قطر ته په یو رسمي سفر تللی دی. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له متحده عربي اماراتو وروسته د دغه هیواد د موقت حکومت مشر احمد الشرع د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه قطر ته تللی دی. راپور کې راغلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړي ډول د سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو پر پراختیا خبرې کړي دي. د معلوماتو له مخې قطر د سوریې د نوي حکومت یو له قوي ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان 19 کلنې کرکټ لوبډلې متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړه. د 19 کلنو نړیوال جام ته د غوراوي سیالیو په ترڅ کې نن افغانستان د 180 منډو په توپیر متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړه. د لوبې پچه د افغانستان 19 کلنو لوبډلې وګټله او په ټاکل شوو 50 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 309 منډې جوړې کړې. د متحده عربي اماراتو لوبډلې په ټاکلو 50 اورونو کې 168 منډې وکړې او ونه توانېده چې هدف ترلاسه کړي. د 19 کلنو لوبغاړو نړیوال جام د غوراوي پړاو د سیالیو په ترڅ کې د افغانستان درېیمه لوبه وه. تر دې مخکې افغان لوبډلې خپلو سیالو عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې وه. د شاه ټلویزیون قدرمندو لیدونکو او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.